الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، ذوالقعدې میاشت ختمېدو واله ده او عید الاضحی میاشت را روانه ده. د عید الاضحی میاشت کې قربانۍ شروع کېږي. زیاتره خلک قربانۍ اوس نه اخلي، څوک ګرځي، څوک یې اختر شپې نه. ټول دغه سلسله روانه ده، ټول دغه بحث روان دی. د قربانۍ حقیقت څه دی؟ حقیقت نه څوک خبر نه دی. په شرع کې، په اصطلاح کې عید څه ویل کېږي؟ اصطلاح کې لسمې ذوالحجې ورځې ته وایي، یو لسمې ته، دولسمې تاریخ ته. او دغه رنګې څوک څه څاروی راولي، غوا شوه، میخه شوه، اوښ شو، چیلۍ شوه، ګډه شوه، دغه رنګې څه هم حلالوي. نو په دې باندې د رب العالمین قربت حاصلېږي. دې نه مخکې چې کوم اختر تېر شو، په هغې کې انسان عمل وکړي نو د الله رب العزت قربت حاصل. دویم اختر دې کله کوي د خپل مال پیش کوي او د هغې قرباني کوي. د هغې مال پیش کوي، چې که خپل مال یې پیش کوي باید قرباني کوي. زیاتره فقهاو دا لیکلي دي چې کله هم یو څاروی والي نو رای والا ځان سره وساته، ځان سره عادت کا، ځان سره عادت چې ستاسو ټولو ورسره زړه ولګي او بیا هغې نه پسې چې قربانۍ ستا زړه پرې خوږېږي نو زړه به دې پرې نه کېږي، په تا به د قربانۍ په نیت باندې اغوستی وي او دغه رنګ یې ته قربان. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د قربانۍ په ورځو کې د الله رب العزت د ټولو بهترین او خوښ عمل چې کوم و، څومره هم د ټول نه نږدې او خوښ عمل چې الله رب العزت دی قربانۍ دی. د قربانۍ نه زیات خوښ عمل هېڅ یو نشته. اوس د قربانۍ عقیده ده. قرآن کریم کې واضح الفاظ راغلي دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین
او د امت صلاحا او د تواتر نه د ټول ارس ثابت دي. ځکه د مسلمان لپاره ده هم عقیده ضروری ده چې هر صاحب اوسات امتی باندې واجب دی چې د قرباني وکړي. هر صاحب اوسات باندې لازمي ده چې د قرباني وکړي. ځینې خلک دوی باغ باندې زکات فرض وي نو د قرباني کوي. ځینې خلک وي چې باغ باندې زکات فرض نه بیا به قرباني ده. ماته تستطيع رختکم پروس کالم د خبره ویلیو چې د دوباره بیا ریپیټ. یو انسان د آمدن راضي، تنخوادار د آمدن راضي، زمیندار د ځمکې نه آمدن راضي، جیداد اشتا ارث اشتا، قرباني به واجب ده. د سره دور مال نشته چې کال په تیر شي یا سره پروت وي. او د نن سبا د حالات ته وګوره، بس دور مال او دور پیسې ته راضي چې د سرکل او د خرچه به جاری وي، نو په باندې قرباني واجب. پاتې شو دا خبره زیات تر دا خلک خبره کوي دا یره موږ قرضدار یو، الکه سوره قرضدار یره جی دونی ملک قرضدار تنخواه دې سوره یره 1 لاکھ دا خو صحیح قرض نه شو. یو انسان وی چې به دومره قرضدار وي چې د قرضدارۍ د وجې مفلس شوی وي، افلاس طرف ته تللی وي، او دې د هغې په چکر کې چې د کوم ځای نه ورته راوړم چې خپل قرضه پوره کړم، د قرضې په شکل نن سبا خو د الله معافي وکړي. اوس موضوع نه بدلېږي، د چا د قرض پیسې ورکړې دکه به سپلای چې د نوې ځان له پسې یا ورپسې یو جوړه ورپسې به نورې مالي او ورپسې شلې او زی راځي به ورپسې ولې وجه څه وایي ښېګړه دې ورسره کړې ده، ښېګړه باندې دې ستوماني. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله د مسلمانان دې حالت ته راورسي چې چا سره ښېګړه وکړي او بیا په ښېګړه باندې ستومانئ، نو دې دا امت په خپل ایمانونو په خپل حالونو باندې ویریږي چې ان قریب په تاسو باندې قیامت را روان دی. قیامت د نشانونه ده. بخاري خلک چې څه وسوره وو دای چې په قرض واغست کومه جواب به سره په مکه جواب پورا کوله. نن سبا چې قرض درنوالي سبا بس بیا د کوم ځای مل شي. دوستانو عزیزانو، عرض مې داو د قربانۍ باره کې عقیده ضروری په هر مسلمان باندې ده چې دی به د خپل وس مطابق څاروی علي دانا چې دی صحیح ورته الله رب العزت ورته طاقت نه دی ورکړی او کمزورې دی او هغې باوجود دی کله قرض رالي د څاروی واغست. شریعت ته دوي ټیک ده دا باندې قرباني واجب نه ده. که دا قرباني واغسته او تا نه وتښتېده یا دن روکه شوه یو ته وایي چې دا باندې واجب نه و، تا په ځان باندې په زوره واجب کړی ورشه اوس نور قرض واله ځان له قرباني بله واله. او مالداره سړي عام سړي چې چا باندې قرباني واجب وي یا قرباني اغستې وي انا وتښتېده لاړه روکه شوه، شریعت ورته را پیدا شو ټیک ته لاله یې کا را پیدا نشو وستا قرباني وشوه، دا قرباني وشوه. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي، حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت ہے چې صحابه رضی الله عنهم اجمعین د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله د قربانی څه سیز دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل سنت ابیکم ابراهیم چې دا ستاسو د پلار یعنی نسبتی کم روحانی پلار د ابراهیم علیہ السلام دغه سنت دی. مستدرک حاکم کی راځي چې ابراهیم علیہ السلام څه کړو؟ دا خو الله رب العزت د طرفه یو امر او په هغه سنت باندې پیغمبر و چلیدو، نو الله رب العزت دغه قربانی د قیامت ته سحر پورې په هر مؤمن مسلمان باندې لازم کړه. الله رب العزت ته امر وشو چې اسماعیل علیہ السلام حلال کا، بیا
بدې کې هیڅ ټو چرای ونه کړه. څنګه قران کریم کې راځي فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. زید وای چې خوب وینم چې خپل زوی حلال کا سو حکم. تاریخ ابن کثیر کې راځي چې ابراهیم علیه السلام د دې نه مخکې 200 خان حلال کړو. یو پیر به چې خوب ولیدو خان بیا حلال کړ، بیا چې 3 پیری خوب ولیدو. تاریخ واقعاتو کې راځي چې په 3 ځل چې کله اسماعیل علیه السلام ذکر وتراغه چې دې حلال کا د دک واقعو زوی ته بیانای چې زوی خوب وینم. الله رب العزت وایي چې اسماعیل علیه السلام حلال کا. ما تاسو ته په درس کې ویلو چې دا بیا دي جوړمبای مرحله په ابراهیم علیه السلام باندې هغه راغلی چې کله د بوتان والیو او تبرګي غړ بوتا پوګه کړو. دویمه مرحله د اور واقع راغلی چې د اور ته وشته. دریمه مرحله دا چې کله د واده کو دریمه واقعه او په هغه واقعه کې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي هاجر سره د زوی ځنګل او بیابان ته پوته کوم ځای کې او حقینه استفاده ځای کې پریښو. څلورمه مرحله دا و چې کله زوی ظلمې شو الله رب العزت وته چې زوی حلال حالانکه ایت خدا جواب هم جوړېدو چې د الله رسوله په بیابان او په ځنګل کې دی پاتې کړو. اوس په زوی ظلمې شو نو ټیک ته اوس خو مفرې ده که نه اوس مالاله ایوه ته به جواب کې سوی خضر د پیغمبر خضر زوی چې کوم هم پیغمبر نو زوی پلار ته چل خی چې بابا جانا داسې بل الله ستړی داسې بل رخبې وتړی داسې به سترګې وتړی په ما بچاړو چل بزمکه د مکې به زنګېدل لکه ټال وشان د زلزلې به خوځېده امر سره. ابراهیم خلیل الله ته ووایي چې ابراهیم ما وحي پتا راوړه پیغمبره د جلیل وی دیوال به حلالین شي چې حلال کړي اسماعیل. دوستانو عزیزانو الله رب العزت چې ورته حکم وکړو اوس دغه حکم منلو سره الله رب العزت جبرئیل علیه السلام ته ووایي چې لاړ شه د جنت نه ګډور راوله چې دې چاړه سره چلی چې څنګه چاړه چلی چې هغه چاړې لاندې ورته دا ګډورې پیش کړي. جبرئیل علیه السلام جنت ته لاړ هغه ځای نه ګډورې راوستو ځنه سترګې پرانستې چې څنګه یې پرانستې دې حیران پریشان شوې بل طرف ته ولاړ ګډورې حلال کړو. الله رب العزت طرف आवाज کی فلما اسلم وتله للجبين وتناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ابراهيم عليه السلام الله رب العزت आवाज کو وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا تخفل خوب رشيات. او چې کله د الله رب العزت دا حکم ابراهیم علیه السلام څنګه ومنلو نو الله رب العزت د طرفه په دې حکم کې او راز دی او راز پکې دا دی چې خلک به د خپل مالونو قرباني ورکوي. قران کریم کې د تراغلی انما اموالکم واولادکم فتنه او بل ځای کې د تراغلی چې دغه مالونه او دغه دولت او دا اولاد تاسو د بخری ذریعہ جوړیږي. نو بخنه ذریعہ څنګه جوړیږي؟ اولاد دې پنه کرواړو د نیک تربیت دی وته او علم دی وته او دلو مزودس دی وته او تلاوت دی وته او کلام نه کوي د اساس صدقه جاریه شوسته د نجات سبب. مال او دولت دې ته درکړې دي په جماعت کې دی ورکړي مدرسه کې دی ورکړي کل دی جوړ کو جماعت دی جوړ کو لار دی جوړ کړه
انتظارګاه دې جوړ کړه، د خلکو لپاره سبیل دی ولګو، د اوبو تنظیم دی وکړو، یخ اوبو تنظیم دی وکړو، دا ټول دا نیک کارونه دي. نهر دې جوړ کړو، خلکو ته اوبو ضرورت دی او اوبو کمې کوي. څنګه نهر زبیده دی، هغې به انشاءالله العزیز کې چې مخکې دا واقعه راغله وایي به د تفاهم مکمل او مدلل خبرې به ورته بیا کوو. دغه رنګې الله رب العزت د خپلو خلقو ته خپل طاقت ښیي چې وګوره اولاد مې درکړو که هغه وخت کې دا هلکه لال شوی څه چل دی لکه دې لپاره که دغه هلکه لال شوی د دنیا ټول هلکانان چې دغه عمر ته به رسېدل نو هغې ته به د رب د طرفه حکم کېده پلاران ته چې حلالوئ. خو الله رب العزت د کومه اراده وکړي کوم حکم وکړي د انسان په سوچ سمجھ کې نه راځي. حکم یو که ابراهیم علیه السلام ته چې اسماعیل علیه السلام حلال کړ، بس حکم دی منل دي، آمنا و صدقنا منل دي. نور کار بیا د الله رب العزت وګوره د جنت نه ګډوره راوستو هغه د چاړې لاندې کوچ د انسان د تخلیق د تکریم او تعظیم او دغه رنګې د انسان د پرسنالټي خیال سره او کچري داسې نه وي شوی نن به دنیا یو دستور روان و چې هر چا خپل پرې اعلان. تاسو خیال کړی وي دریای نیل دې پس حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې دې به اوبه کمولې. څه چل به کو اوبه به کمولې. د مصر کې دریای نیل به اوبه کمولې. کال به تېر شو دوی بجینۍ سنبال کا کالی جامې دغه رنګې سره زر سپین زر ډېره به سنبال کا. د هغې نه مخکې په قبیله کې په خاندان کې په قوم کې وبګرځېد د ټولو نه ښایسته جینۍ چې به وه هغه به وټاکله. واقعاتو کې راځي ابن خلدون کې راځي چې د قومونو کې په خاندانونو باندې به نمبر و. بل ځای کې راځي ابن عساکر کې چې نه ټولو کې به کومه ښایسته جینۍ وه هغه به یې سنبال کړه، جامې به ورته واچولې، خو زیورات سره زر سپین زر جواهرات هر څه به ورته واچول، سنبال به یې کړه. درې وبه یې تړله، دریای نیل ته به یې وویشته. سهار به کته نو اوبه به راوچتې شوې. حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه د هغه وخت د می احمد د مصر گورنر یې قایم کړی و. چا؟ نبي علیه الصلاة والسلام لیکل. هغه خط لیکي حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین دلته کې داسې حالات چلي. هغه یو خط لیکو دریای نیل ته، غلام ته یې ورکړه او هسې ورته ورکړو چې لاړ شه دا عمرو بن عاص ته ورکړه او ورته ووایه چې دا درمیان نیل میاس ته واچوي. که ته د الله رب العزت په طاقت چلېږي خو وچلېږه، او که نه چلېږي موږ ته ستا ضرورت نشته. خلکو رسمونه رواجونه هغه ځای کې بېبس شي، هغه ځای کې پاتې شي چې کوم ځای کې د رب العالمین حکم راشي. دا هو احکم الحاکمین ذات دی. انسان دې خبرې ته سوچ وکړي د دنیا وجود نه و، د دې خاورې وجود نه و، د ځمکې وجود نه و، د دې غرونو اسمانونو وجود نه و، دې ټولو ته الله رب العزت وجود ورکړی دی. دې لمحې ته لږ سوچ وکړه چې دا د کم دات نه د اسمان جوړ کړی، کم دات نه د ځمکه جوړه کړې. ته د معدنیاتو سوچ کې په ځمکه باندې ګرځې، مایکروسکوپ یې ګرځې، دغه رنګې هر یو ټکنالوژي هر مشین ګرځې. خو دې ته سوچ وکړه چې الله رب العزت ته د کم دات نه د ځمکه او خاوره جوړه کړې. دی پکې مازغه جنګي دا د اوبو یو ځګ و، بیا ځګ نه داسې شو دا شو، خپلې فلسفې جنګي، خپل مازغه جنګي. ټیک ته دا د اوبو ځګ و اسمان یې د څه نه جوړ کړی. قرآن کریم کې د اسمان چې څه نه جوړ شوی د دې هم ذکر شته، د ځمکې هم ذکر شته، هر څه شته. د قرآن د تعلیم نه نن سبا موږ بې خبره یو. قرآن والی بس داسې زر زر وګوري، بس وایي بچی پې راپړ دی، بس منډې کوي. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت دته وخت درکړی دی، موقع درکړې ده، چانس یې درکړی دی، نو په دا غنیمت وکړئ. اوس د قربانۍ ورځې شپې راځي، هر کس وایي استاد قرباني والو وانلو ټول په دغه چکر کې لګي.
او دا ته ما وایي چې د قربانۍ باره کې عقیده رساتل څنګه ساتل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا غوي تاسو ته د الله رسول الله قرباني څه شي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي سنت ابيكم ابراهيم دا تاسو د پلار نسبتی کم پلار دی دا هغه سنت دی او الله رب العزت په دې امت باندې واجب کړی چې دوی بخا قرباني بعد ته وایي چې یو کس باندې معمولی قضا وکړي معمولی قرضدار شي یره چې په ما قرباني کو نشته یره چې ما خو هیڅ نشته یره قرباني کې د قرباني پیسې غریب ته ولې نه ورکړي چې یتیمانانو په واده ولې نه کوي هغه ارس خیر خېګړه د خپل ځای خیر خېګړه د خپل ځای چې یو حکم د تدرب د طرف راغله دی او بیا باندې دا د رب د طرف حکم دی خیر خېګړه خبر نور خبرې دې سره مکم پیر کوي دا د بیوقوفانه خبرې دي دا د عقل مندۍ خبرې دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم تاسو قرباني کوئ د یوې قطرې په بدل کې د الله رب العزت د مغفرت بخنه دا الله رب العزت دی یو بل روایت کې راځي چې په کوم سالوي باندې سور او یختي د هر وخت په بدل کې د الله رب العزت نه کوي درکې اجر درکې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته تاسو کې د الله رسول کاغه وړي ورته د وړي په بدل کې د وړي په هر وخت په بدل کې نه اجر نن سوا امت د فضائل نه محرومه دي د فضیلت نه محرومه دي د ثواب نه محرومه دي د نیکۍ نه محرومه دي چې کوم ځای ته لاړ شي بس جهنم او جهنم بس تک جهنم دی بس ټول خلک کندي نه ولي بس تبا کوي تبرور عبادت دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت قرباني ورځ شپې راوسته پدې کې با دې ته ګوره د خپل وس مطابق چې څنګه قرباني کوي اوس د قرباني اوصاف سری ان شاء الله العزیز هغه به تاسو بل جمعه بیانو او د قرباني چې کوم شرایط دي لومبه شرط پکې دا چې تا عاقل بالغ مسلمان دیم شرط پکې دا لکه د زکات پتا باندې واجبېږي کنه واجبېږي ته تنخوادارې ته زمیندارې تا سره دوره پیسې نه پاتې کېږي چې ته پکې زکات ورکړي ته پکې ځان سره سیوینګ وکړې سیوینګ نشي کولی خپل وخت ضرورت دی روان دی وخت روان دی بیا به قرباني دریم شرط دا دی چې تا تاسو کوی چې یاره ته قرباني نشم کولی زما په ځای ته قرباني وکړه د قربانۍ پیسې درته درکړې قرباني دې وکړه او په بل ملک کې دی چې هغه ته اجازه درکړي نو بیا هغه قربانۍ وخه او دا نن سبا خلک په څه فضولیات او واهیات او په بکواس پسې لګېدلي دي هسې فضول خبرې لګي یره چې هغه ابراهیم علیه السلام ګډوری حلال کړه هغه غوښه چېرته لاړه که د قرآن صحیح معلومات علم چاته وي تفسیر ویلی وي او بیا داسې قسم جاهلانه قسمه سوالونه نه دا سوال کول هم نیم علم دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ارشاد منقول دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي هغه ټولو به چې کله قرباني کوله د اسمان نه به اور راغی چې کومه به قبوله شو اور به راغی او قرباني به وسوځوله ختمه شوه ختم خبره ختم قرباني به د الله په دربار کې پیش شو الله به چې قبوله کړه اور به راغی قرباني به وسوځوله دا ورته پته وه بیا به داسې قسمه خبرې نه کول یو په دې امت باندې الله رب العزت خپل خصوصي کرم او احسان دا کړی دی قرباني وکړه د هر وینې د هر ویښته په بدل کې د الله رب العزت نیکۍ او اجر درکوي او چې کومه قرباني دې وکړه کومه غوښه ده د ټولو نه بهترین عمل دا دی چې درې حصې لومبی د غریبانانو فقیرانو مسکینانو دپاره دویم د رشتہ دارانو او د اقرباو دپاره خپلو ګاونډیانو دپاره دریم د خپلو ځان دپاره مخکې به فتوا به مشرانو کولو خو الله والله عالم د مولیانو نه دي فتوې تپوس کوي یاره چې که ټوله ځان ته کښېنه او ته عزت کښېنه پړه په دې کې څه دي کښېنه ځان ته د یو اختر نه بل اختره پورې بس پریچ نه بندوي او بس خپله یې چلوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو ټیک ده امت ډېر کمزوری دی
یو حال طرف ته دلته کې سوچو کې قرباني ورځ شپې راشي ټول ځان سره شاپره ګرځي مستحق غیر مستحق پیجنې نه پیجنې ټول ځان سره شاپره ګرځي ور باندې ډبای پته ودولږي قرباني شوی د حلال شوی د شابه دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې قرباني ایام راشي په قرباني ایام کې د هر انسان اراده دا پکار ده چې دا د الله رب العزت تر طرفه حکم دی او دا حکم منل دا د الله رب العزت طرفه په باندې لازم چې کله د دې حکم انسان ځان تابع کی دا انسان کامیاب دی او کنا چری پزړه کې دا خیال راغی چیرې دې قرب اخلو اختر خو دې د قرباني او بس د بدک په نظر باندې خلک هم کوي زم کو او ستا نظریه او عقیده د رسم او رواج وي ورستا قرباني باندې شي قسم شریک د سره ټول د غار کړل ځي دویمه خبره دالا چا سره شریک وي په قرباني کې او تا د وخت اراده وکړه په وو کسانو کې یو کس پکې اراده د وخت وکړه نو ځانم برباد کړ نو ټوله برباد ځکه زوی چې کله هم ملګری داسې یو ځای شریک قرباني کوي نو بیا یو د الله رب العزت د رضا لپاره کوي ځکه حکم د الله رب العزت طرفه دی د هغه د رضا لپاره نور چې بیا ایسه سره رسی نه رسی حساب کتاب ان شاء الله ولذي اخو د الله رب العزت د تقدیر خبرې دي بیا خلک په حساب کې رضا سے وخه ماغسته او موږ ته عام ورځو کې منظور کې ملایږي نن منظور ملاو شو خدای نه وخت ته د الله حکم ومنلو ته د الله د حکم مطابق پسې ورته خپل فیصله کې د الله حکم منل ضروری دي که وخه خورل ضروری دي الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین